الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا ښکارا روښانه بیانوي. مونږ هغه نازل کړی دی قرآن مو ګرځولای دی په عربي ژبه کې ترڅو چې تاسو عرب پر هغه باندې په ښه شان پوه شئ. ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ دا قرآن تاسو وحی کړی دی په ډیر ښه اسلوب سره پیښې او حقایق درته بیانوي. کنه مخکې لدی خو لدی شیانو نه بیخي به خبره وي. دا د هغه وخت یادونه ده چې کله یوسف علی السلام خپل پلار ته وویل پلار جانه ما خوب لیدلی دی چې یو لس ستوري دی او لمر او سپوږمۍ ده او هغوی ماته سجده کوي. جواب کې د هغه پلار وویل زوی کیا دا خوب د خپل ورونو ته مو وایه کنه نو هغوی بستا د ربړولو په هڅه کې شي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکارا دښمن دی او همداسې بوي لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلی دي چې ستا رب تا د خپل کار لپاره وټاکي او تا ته به د خوبونو او حوادثو تعبیر درزده کړي او پر تا او د یعقوب علی السلام پر ټبر باندې به خپل نعمت په همغه شان پوره کړی لکه څنګه چې لدین مخکې ستا په مشرانو ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام باندې پوره کړی دی. دا یقیني ده چې ستاره پوه او د حکمت خاوند دی. حقیقت دا دی چې د یوسف علی السلام او د هغو د ورونو په قصه کې د دې پښتونکو یعنی د حق د پلټونکو لپاره ستري نښانی دي. دا قصه داسې پیل کیږي چې د هغو ورونو په خپل منځ کې سره وویل دا یوسف او د هغو ورور دواړه زموږ پلار ته لمون ټولو نه زیات ګران دي. په داسې حال کې چې مونږ یو پوره ټولګی یو. رښتیا خبره دا ده چې زموږ پلار بیخي سربداله شوی دی. زه یوسف ووژنی یا هغه چیرته وغورځوي ترڅو چې ستاسو د پلار پاملرنه یوازې ستاسو لوري ته راوړي. د دې کار لکولو نه وروسته بیرته نیکان په دې سره له هغونه یو ویل یوسف مو وژنی بیا که څه کوي نو هغه په کومه تیار څاکي وغورځوي کوم تلونکي راتلونکي کاروان به راوباسي. هغوی له دې تړون وروسته خپل پلار ته ورغلل وی ویل پلار جان څه خبره ده چې ته د یوسف په باب پر مونږ باندې اعتماد نه کوي په داسې حال کې چې مونږ خو د هغه رښتینی خواخوږي یو. سبا هغه له موږ سره ولېګه یو څه میوه دانه به وخوري او لوبیا او ساتيري به هم وکړي. مونږ د هغه د ساتنې څارنې لپاره موجود یو. پلار وویل ستاسو له خوا د هغه بیول پر ما ګران تمامي یو زه ویریږم چې چیرته لیوو نه خوري او تاسو به ورڅخه په غفلت کې یاست. هغه جواب ورکړ چې زموږ په موجودیت کې لیوو خوري په داسې حال کې چې مونږ یو قوي ډله یو بیا خو به مونږ ډیر زیانکار یو. دغه شان ټینګار کول سره چې کله هغه له ځان سره بوت او هغوی وپتیاله چې هغه په وتیار څاکي واچوي نو مونږ یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت راشي چې ته به دوی ته دغه حرکت ورپزړ کړي. دوی د خپل کار له نتایجو نه خبره دي. ماښام هغوی په جړه انګولا خپل پلار ته راغله وی ویل پلار جانه مونږ د زغلیدو په مسابقه بوختو او یوسف مو د خپل اسبابونو څنګه ته پریخي وو چې په دې ترڅ کې لیو راغی هغه وخور. ته به زموږ په خبره باور نه کړې کوم رښتینی هم ووس او هغوی د یوسف کمیس د دروغ په وینه لړلای ځان سره راوړی. د دې په اوریدلو د هغو پلار وویل بلکې ستاسو نفس ستاسو لپاره یو لوی کار آسانه کړ. خانو صبر به وکړم او په ښه شان به وکړم. کوم خبره چې تاسو غوټه کوي پر هغه باندې له همغه الله نه مرسته غوښتل کېدای شي. هاخوا یو کاروان راغی او هغه خپل سقاو د اوبو راوړلو لپاره ولید. سقاو چې په څاکي ډوله وغورځوله نو د یوسف په لیدلو یې نارې کړې مبارک دی وی دلته خو یو هلک دی. هغه خلکو هغه د تجارت مالوګان پټې کړ. په داسې حال کې چې هغوی کول خدای پرې خبرو. په پای کې هغوی هغه په لګوند بیا د 2 درهم په بدل کې خرڅ کړ او هغوی د هغه د بیا په موضوع کې دومره زیات هیلمن نو. د مصر کوم سړي چې هغه واخیست هغه خپل میرمنې ته وویل دای په خشان ساته لري نه د چې دای زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا موږ دای په زوی ولې ونیسو. په دې ډول موږ د یوسف لپاره په هغه ځمکه کې د ټینګښت زمينه برابر کړه
او په چارو باندې د پوهېدو او د خوبونو د تعبیر د ورزده کولو تنظیم وکړ. الله خپل کار کوي او زیاتره خلک نه پوهیږي. او کله چې هغه پوره ځوانۍ ته ورسید نو موږ هغه ته د فیصلې قوت او علم ورک. په دغه ډول موږ نیکانو ته مکافات ورکو. د کومې ښځې په کور کې چې هغه وو هغه خپل ځان ته د هغه توجه جلبوله او یو ورځ ورونه وټړل او ویل چې راشه. یوسف ویل پناه په خدای زما رب خو ماته ښه منزلت راکړی او زه دا کار وکړم. داسې ظالمان هیڅکله برای نشي موندلی. هغه د هغه خواته ورمخکې شو او یوسف به هم د هغې لوري ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب دلیل نه وای لیدلی. داسې وشول تر څو چې مونږ له هغه نه بدی او بې حیايي ایسته کړو. په حقیقت کې هغه زمونږ له غوړه کړای شو بندگانو څخه و. په پای کې یوسف او هغې وړاندې وروسته د دروازې خواته منډه کړه او هغې د شاله خوا د یوسف کمیس په راکشولو سره څیرې کړ. په دروازه کې دواړو د هغې میړه موجود وموند. د هغه په لیدلو سره ښځې وویل د هغه چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري. لدې پرته بلې څه سزا کېدلی شي چې بندي کړای شي یا سخت عذاب ورکړای شي. یوسف وویل دې زما د جلبولو هڅه کوله. د هغې ښځې له خپل ټبر نه یو چا د نښې بیلګې شاهدي وړاندې کړه چې که د یوسف کمیس له مخې نشلیدلی وي نو ښځه رښتینې ده او دی دروغجن، او که د هغه کمیس د شال لوري شلیدلی وي نو ښځه دروغجنه ده او دی رښتونی. کله چې میړه ولیدل چې د یوسف کمیس د شال لوري شلیدلی دی نو وی ویل دا ستاسې ښځو مکرونه دي، په رښتیا چې ستاسې چلونه د حد نه زیات دي. یوسف له دې خبرې نه تیر شه او ای ښځې ته د خپلې ګناه بخښنه وغواړه، همدا ته په اصل کې ګناهکاره وي. د ښار ښځو په خپلو منځو کې اوازه ګډه کړه چې د عزیز میرمن په خپل زلمی غلام پسې شوې ده، مینې ناکراره کړې ده، زمونږ په نزد خو هغه په څرګند ډول غلط کار کوي. هغې چې د هغو دغه له مکره ډکې خبرې واورېدې نو په هغو پسې استازی واستاوه او د هغو لپاره د تکیه کولو مجلس جوړ کړ او په میلمستیا کې د هر یوې په وړاندې یوه چاړه کېښودله. بیا په همغه وخت کې چې کله هغوی میوې پرې کولې خوړلې هغې یوسف ته وویل چې د هغو مخې ته راوځه. کله چې د هغو ښځو نظر پر هغه باندې ولګید نو هغوی هکې پکې پاتې شوې او خپل لاسونه یې غوڅ کړل او غیر اختیاري وویل پاک دی الله، دا سړی خو بشر نه دی، دای خو کومه لویه پرښته ده. د عزیز میرمنې وویل وګورئ دا دی هغه څوک چې د هغه په باب تاسې په ما پورې خبرې کولې. بېشکه چې ما د د جلبولو هڅه کړې وه، خدای وژغورل شو. که دای زما ویناو نه مني نو بندي او ډیر ذلیل او خوار بکړای شي. یوسف ویل ای زما ربه، د دې په نسبت بندي کېدل ماته خدي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلک له مانه غواړي، او کته د هغو د سیسې له مانه دفع نکړي نو زه به د هغو په دام کې ونخلم او په ناپوهانو کې به شامل اوسم. د هغه رب د هغه دعا قبول کړه او د هغو ښځو چلونه ورڅخه دفع کړل. بېشکه همغه دی چې د هر چا اوري او په هر څه پوهیږي. بیا هغو ته دا فکر ورغی چې د یوې مودې لپاره هغه بندي کړي، په داسې حال کې چې هغوی د هغه د پاکلمنۍ او په خپل د خپلو میرمنو د ناوړه چلند څرګندې نښانې لیدلې وي. بندیخانې ته دوه نور غلامان هم له هغه سره ننوتل. یو ورځ له هغو نه یو تن هغه ته وویل ما په خوب کې لیدلې دي چې زه انګور د شراب لپاره زبېښم. بل وویل ما ولیدل چې زما پر سر باندې ډوډۍ ایښې دي او مرغانې خوري. دواړو وویل مونږ ته د دې تعبیر وکړه، مونږ وینو چې ته یو ښه سړی یې. یوسف وویل دلته چې کوم خواړه تاسو ته درکول کیږي د هغو له راتګ نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیر وکړم. دا علم له هغو علمونو نه دی چې زما رب ماته کړی دی. واقعیت دا دی چې ما د هغو خلکو تګلاره پریښې ده چې په الله باندې ایمان نه راوړي او له آخرت نه منکران دي. د خپل مشرانو ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام تګلاره مې غوره کړې ده. زمونږ دا کار نه دی چې له الله سره څوک شریک وانګیرو.
په حقیقت کې دا په مونږ او پر ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه مونږ له خپل ځان پرته د بل چا غلامان نه یو ګرځولي او زیاتره خلک شکر نه باسي. د زندان ملګرو تاسو په خپل فکر وکړئ چې ډیر بیلابیل معبودان خېدي یا هغه یو الله چې پر ټولو باندې برلاسه دی. له هغه خدای پرته چې تاسو د چا بندګي کوي هغه له دې پرته نور هیڅ نه دي چې صرف څو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلرونو یې خېدي. الله د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی. د فرمانروایی قدرت له الله نه پرته د بل هیڅ چا لپاره نشته. د هغه حکم دی چې په خپل له هغه نه پرته تاسو د بل هیڅ چا بندګي مکوئ. دا د ژوند سمه سیخه لاره ده او زیاتره خلک نه پوهیږي. د زندان ملګرو ستاسو د خوب تعبیر دا دی چې له تاسو نه یو تن خو به آزاد شي او خپل بادار یعنی د مصر باچا ته شراب ورکړي. پاتې شو دوهم نو هغه به په دارو زړول شي او مرغان به سر په ټنګو ټنګو وخوري. د دې خبرې چې تاسو پوښتنه کوله داسې حکم شوی دی. بیا له هغه نه چې د چا په باب دا ګمانو چې هغه به خوشی کړای شي هغه ته یوسف وویل چې خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته زما یادونه وکړه. خو شیطان هغه داسې په غفلت کې وغورځاو چې هغه خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته د هغه ور یادول هیر کړل او یوسف څو کاله په زندان کې پاتې شو. یو ورځ باچا وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې و چاغه غواوی دي چې و ډنګري غواوی خوري او د غلی وښنه وګی دي او نور وو وچ. درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وخایاست که تاسو د خوبونو په مطلب باندې پوهیږئ. وی ویل دا خو ګډ وډ خوبونه دي او موږ دغه شان خوبونو په مطلب باندې نه پوهیږو. له هغه دوه تنو بنديانو څخه چې یو تن له زندان څخه جوړل شوی او هغه ته لوي وګړي مودي ورسته اوس خبره ورپزړه شو. هغه ویل زه تاسو صاحبانو ته د دې معنا درخم ما لک زندان ته یوسف ته ولېږي. هغه ورغه ویل یوسفه ال سره تر پایا ریښتونیه ما ته د دې خو مطلب وخایا چې و چاغه غواوی دی و ډنګري غواوی خوري او وښنه وګی دی او وچخای چې زه هو خلکو ته بیرته ستون شم هله د چوغي و پوهیږي. یوسف ویل تر او کلونو پورې به تاسو د کروندو کښتونو په کرنه بوخت شي. په دې دوران کې چې تاسو کوم کښتونه لو کړل له هغونه صرف لګوندې برخه چې تاسو د خوراک لپاره په درد خوري راوباسي او نور په خپل وګو کې پریږدي. بیا به و کلونه ډیر سخت د قحطۍ او وچکالۍ راشي. په هغه زمانہ کې به هغه ټول غله وخوړل شي چې تاسو به د هغه وخت لپاره راغونډ کړئ. که څه اوس پمیږي نو هغه به وی چې تاسو د تخم لپاره خوندي ساتلی وي. له هغه وروسته به یو کال داسې راشي چې په هغه کې به د رحمت په ورښتونو سره د خلکو فریاد واوریدل شي او هغه به د انګورو او نورو دانو شیره وزبیخي او اوبو به ورڅخه وباسي. باچا ویل هغه ماته راولي. خو کله چې استاد یوسف ته ورغی نو هغه ویل خپل بادار یعنی باچا ته بیرته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو خځو څه معاملې ده چې خپل لاسونه یې پرې کړیو. زما رب د هغو له مکارینه خبر دی. باچا له هغو خځو نه پوښتنه وکړه تاسو د هغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف د مینې جلبولو هڅه مو کړې و؟ ټول په یو आवाज وویل پاک دی الله. مونږ خو په هغه کې د بدی یو بڅره قدر هم ونه موند. د عزیز مېرمنې وویل اوس حق څرګند شوی دی. هغه خو هم دا زومه چې د هغه د مینې درجه بولو هڅه مې کړې و. بهشکه چې هغه بیخي ریښتونه دی. یوسف ویل دین زما مطلب دا و چې عزیز په دې وپوهیږي چې ما پسې شاه هغه سره خیانت نه وکړای او دا چې څوک چې خیانت کوي الله د هغو چلونه د بری په لار نه سموي. زه د خپل نفس خن نه وایم. نفس خو په بدی باندې هڅونکی دی مګر دا چې په چا باندې زما د رب رحمت وي. بهشکه زما رب ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی. باچا ویل هغه ماته راولي ترڅو چې زه هغه د ځان د خدمت لپاره مخصوص کړم.
کله چې یوسف له هغه سره خبري وکړي نو هغه ویل اوس ته زما په وړاندې قدر او منزلت لري او ستا په امانتداري باندې پوره ډاډینه ده. یوسف ویل د هیواد خزانه ماته وسپاره، زه ساتونکی هم یم او عالم هم. په دې توګه مونږ په هغه هیواد کې د یوسف لپاره د حاکمیت لاره اواره کړه. د هغه خوښه و چې په هغه هیواد کې چې چیرته غوښتل ځان ته ځای جوړ کړي. مونږ خپل رحمت شاته مو چې خوښ شي ور په برخه کوو. د خو کسانو اجر له مونږ سره نه ځای کیږي. او د آخرت اجر د هغو کسانو لپاره ډیر غوره دی چې ایمان راوړي او د خدای له ویرې سره کار کوي. د یوسف علی السلام ورونه مصر ته راغلل او د هغه په وړاندې حاضر شول. نو هغه یې وپیژندل خو هغه یې هغه ونه پیژند. بیا چې کله هغه د هغو څټه تیار کړله نو د خوځیدو په وخت کې هغه ته وویل خپل مېرانه ورور ما تراولي. نو ګوري چې زه په څه شان پیمانه ډکه اړوم او څنګه میلمه پالنه کوم. که تاسو هغه رانه ولې نو له ما سره ستاسو لپاره څه غلن نشته، بلکې تاسو به ماته نږدې هم را نشئ. هغه ویل موږ به هڅه وکړو چې پلار د هغه په لېږلو راضي شي او موږ به دا کار هرومرو وکړو. یوسف غلامانو ته اشاره وکړه چې دوی چې د غلی په بدل کې کوم مال ورکړی دی هغه په پټه د دوی په څټو کې کېږي. دا کار یوسف په دې هیله وکړ چې هغوی به کور ته پر رسیدو سره خپل بیرته ورکړی شوی مال وپیژني یا به د دې پیرزوینې احسان سترګې ونیسي او کېدای شي چې بیا راشي. کله چې هغوی خپل پلار ته ورغلل نو ویل پلار په راتلونکي وخت کې موږ ته غلا نه راکول کیږي، نو ته زمونږ ورور له موږ سره ولېږه ترڅو چې موږ غلا را واخلو رايوړو او د دې ساتنه زموږ په غاړه ده. پلار جواب ورکړ آیا زه پر تاسو باندې د دې په باب هماسې اعتماد وکړم لکه چې لدینه مخکې مې د دې ورور په باب در باندې کړای دی؟ الله ډیر ښه ساتندوی دی او هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. بیا کله چې هغوی خپل څټې پرانیستلې نو ویلیدل چې د هغو مال هم بیرته ورکړای شوی دی. دای چې ولیدل هغه ویل پلار نور مونږ څه غواړو، ګوره دا زمونږ مال هم بیرته راکړای شوی دی. نو اوس به مونږ لاړ شو او د خپل کورنۍ لپاره به غلا راوړو، د خپل ورور ساتنه به هم وکړو او یو وخ بار به نور هم زیات راوړو. دومره غلبه په اسانۍ سره زیاته شي. د هغو پلار ویل زه به هیڅ کله هغه له تاسو سره ونه لېږم تر څو پورې چې تاسو د الله په نوم له ما سره لوز نه کړی چې دای به هرومرو بیرته ماته راولي، مګر دا چې تاسو چیرته محاصره کړای شي. کله چې هغه سره خپل تعهد وکړ نو هغه ویل ګوري زمون پر دې وینا باندې الله ساتونکی یعنی وکیل او ګواه دی. بیا هغه ویل زما زامنو د مصر پایتخت لیوی دروازې مننه وزي بلکې له بیلو دروازو ورشي. خو زه د الله له غوښتنې څخه تاسو نشم ژغورلای. د هغه له امر نه پرته د بل هیڅ امر نه چلیږي. پر هغه باندې ما توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي پر هغه دی وکړي. او پیښه هم دا وشوه چې کله هغوی د خپل پلار له لارښوونې سره سم ښار ته له بیلو دروازو نه ور داخل شول نو د هغه دغه احتیاطي تدبیر د الله د غوښتنې په مقابله کې هیڅ په درد و نشو خوړلای. خو صرف د یعقوب علی السلام په زړه کې چې یو تلوسه و د هغې پوره کولو لپاره هغه تر خپل وسه هڅه وکړه. بشکه هغه زمونږ د ورخودلي علم خاوند او زیاتره خلک د موضوع په حقیقت باندې نه پوهیږي. دوی چې د یوسف علی السلام حضور ته ورغلل نو هغه خپل ورور ځان ته بیل وغوښت او ورته وویل چې زه ستا هغه ورور یم چې ورک شوی اوس ته د هغو چارو اندېښنه مه کوه چې دوی کړي دي. یوسف چې کله د دوی څټې وتړلې نو هغه د خپل سکني ورور په څټه کې خپل جام کېښود. بیا یو आवाज کوونکی نارې کړې ای کاروانیانو تاسو غلي یې. هغوی راوګرځېدل پوښتنه وکړه ستاسو څه شی ورک شو؟ د باچا نوکرانو وویل موږ د باچا جام ورک کړی دی او د هغه خانه سامان وویل هر څوک چې راوړي د هغه لپاره د یو وخ بار مکافات دی، دا به زما په غاړه وي. دغه ورونو وویل په خدای قسم دی تاسو خو پوهیږئ چې موږ دغه هیواد د فساد کولو لپاره راغلي نه یو او موږ غل نه یو.
هغوی وویل خنو که ستاسو خبره دروغ ثابت شي نو د غله څه سزا ده؟ هغوی وویل د هغه سزا د چاله څټنه چې څه شی راووته هغه د خپل په خپل سزا کې وساتل شي. زمون په نزد خو داسې ظالمانو ته د سزا ورکولو هم دا مقررات دي. نو یوسف له خپل سکنی ورور نه مخکې د هغو د څټو په لټولو پیل وکړ. بیا یې د خپل ورور له څټنه ورکشوي شی په لاس راوړ. په دې ډول موږ په خپل تدبیر سره د یوسف ملاتړ وکړ. د هغه دا کار نه و چې د باچا په دین یعنی د مصر په پاچاهي قانون کې خپل ورور نیولای وای، مګر دا چې الله هم دغه سی وغواړي. زمونږ چې چاته خوښ شي د هغه درجه لوړو او د هر علم خاوند د پاسه یو بل لوی عالم شته. دوی ویل کده غلاو کړي نو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده. لدین مخکې د دوی ورور یوسف هم غلا کړی ده. یوسف دا خبره په زړه وزغمله خو حقیقت هغوی ته څرګند نه کړ. صرف تر شونډو لاندې دومره وویل چې ډیر زیات بد خلک یې تاسو پر ما باندې چې مخامخ کوم تور لګوي د هغه په حقیقت باندې خدای ډیر ښه پوهیږي. وی ویل اې د اقتدار واکمنه عزیزه د دې پلار ډیر زیات سپینګیری سړی دی. ته د دې په ځای له موږ نه کوم یو ونیسه، موږ ته ډیر نیکزړه انسان وینو. یوسف ویل خدای ته پناه وروړم بل څوک مونږ څنګه نیولای شو؟ کومه هغه څوک پریږدو چې مونږ له هغه سره مال مونږلای دی او بل څوک ونیسو نو مونږ به ظالمان یو. کله چې هغوی له یوسف نه ناامید شول نو په یو ګوښه کې په خپل منځو کې په مشوره لاس پورې کړ. له هغه نه چې کوم یو تر ټولو مشیرو هغه ویل آیا تاسو نه پوهیږئ چې تاسو پلار له تاسو نه د خدای په نوم څه تعهد او ژبنه اخیسته ده او لدینه مخکې چې تاسو د یوسف په باب کوم زیاتای کړای دی هغه هم تاسو ته معلوم دی. اوس خو به زه له دې ځای هیڅ کله لاړ نشم تر څو پورې چې زما پلار ماته اجازه را نکړي او یا الله زما په باب څه فیصله ونه کړي چې هغه تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی. تاسو لاړ شئ خپل پلار ته وایي چې پلار ستاسو زوی غلا کړی ده. مونږ هغه په غلا نه دی لیدلی. څه چې مونږ ته معلوم شوی دی همغه بیانو او د غیبی پیښو مخنیوي خو مونږ نشوي کولای. ته د خپل معلوماتو لپاره د هغه کلی له خلکو نه پوښتنه وکړه چې مونږ پکې یو. له هغه کاروان نه پوښتنه وکړه چې مونږ سره راغلی یو. مونږ په خپل وینا کې بیخي ریښتونی یو. پلار د دې سرګذشت په باب ویل په اصل کې ستاسو نفس ستاسو لپاره یو بل ستره خبره اسانه پرې خولې ده. خدای په دې باندې به هم صبر وکړم او په ښه شان به وکړم. دا څه لري نه ده چې الله هغوی ټول ما سره یو ځای کړي. هغه په هر څه پوهیږي او د هغه ټول کارونه په حکمت ولاړ دي. بیا له هغه نه مخ واړه او ویل چې هی یوسفه هغه په زړه غمونه زغمل او د سترګو توري سپین شوی وو. زامنو ویل د خدای لپاره ته خو تل هم دا یوسف یادوي د دې واره رسیدلای دی چې د هغه په غم کې خپل ځان ویلې کړي یا خپل ځان هلاک کړي. هغه ویل زه د خپل خفقان او د خپل غم فریاد له الله نه پرته بل چاته نه کوم او د الله له خوانه چې څنګه زه خبر یم تاسو نه یاست. زما زامنو لاړ شي د یوسف او د هغه د ورور څخه پته ولټوي. د الله له رحمت نه امید مو اوسئ. د هغه له رحمت نه کافران نه امید کیږي. کله چې دا خلک مصر ته لاړل د یوسف حضور ته ورغلل نو یې عرض وکړ چې ای واکمن سردار مونږ او زمون کورنۍ په سخت کړهو کې اخته یو او مونږ یو څه ناچیزه غونډه پانګل ځان سره راوړل. ته مونږ ته پورا غلا راکړه او خیرات را باندې وکړه. الله خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي. د دې په اورېدو یوسف نور زنګ نه کړ. هغه ویل تاسو ته د دې څه معلومات شته چې تاسو له یوسف او د هغه ورور سره څه کړیو کله چې تاسو ناپوهان وئ؟ هغوی ټکانو خور ویل آیت یوسفی؟ هغه ویل هو زه یوسف یم او دا زما ورور دی. الله پر مونږ باندې احسان وکړ. حقیقت دا دی که څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو د الله په وړاندې د دغه سي نیکو خلکو بدلا نه ځای کیږي. هغوی ویل په خدای قسم چې تاسو ته الله پر مونږ باندې فضیلت تر بخله او پر احتیاج چې مونږ خطا کارانو. هغه جواب ورکړ نن پر تاسو کومه پړن نشته.
الله دې تاسو ته بخښنه وکړي هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی زی زما دغه کمیس در سره یوسي او زما د پلار په مخ باندې وغوړوي د هغه بینایی به بیرته ورکړه شي او خپل ټوله کورنۍ ماته راولي کله چې دغه کاروان له مصر نه روان شو نو د هغو پلار په کنعان کې وویل زه د یوسف خوشبویي محسوسوم نه چې تاسو دا وایي چې زه په زړښت کې کاواکه یعنی ساده شوم د کور خلکو وویل په خدای قسم تلا تر اوسه پورې په همغه زاړه سودای توپ کې غورځېدلای نو کله چې زیره راوړونکی راغی هغه د یوسف علی السلام کمیس د حضرت یعقوب علی السلام پر مخ باندې وغوړاو او په ناڅاپي ډول د هغه سترګې بیرته بینا شوې په دې وخت کې هغه وویل ما تاسو ته نو ویلي چې زه د الله د لوري پر هغه څه پوهیږم چې تاسو ور باندې نه پوهیږئ ټول وویل پلاره اوس زموږ د ګناهونو د بخښل کېدو لپاره دعا وکړه په رښتیا چې موږ خطاکاران هغه وویل زه به خپل رب نه ستاسو لپاره بخښنه وغواړم هغه ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی نو کله چې دوی یوسف علی السلام ته ورسېدل هغه خپل مور پلار له خپل ځان سره کېنول او خپل ټولي کورنۍ ته وویل زی اوس ښار ته لاړ شئ که د الله خوښوي نو په امن او په بیغمۍ سره به اوسئ ښار ته لنن وتلو وروسته هغه خپل مور پلار پاتول ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول د هغه په وړاندې بې واکه په سجده ټیټ شول یوسف علی السلام وویل پلاره دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې ما مخکې لیدلی و زما رب هغه حقیقت وګرځاو د هغه د خوب پیرزوینه ده چې هغه زه له زندان نه راوېستلم او تاسو له بيدیانه دلته راوستلې له ما سره یو ځای کړی په داسې حال کې چې شیطان زما د ورونو ترمنځ فساد اچولی واقعیت دا دی چې زما رب په نالیدلو تدبیرونو سره خپل غوښتنه ترسره کوي بشکه هغه د علم او حکمت څښتن دی ای زما رب تا ماته حکومت را کړی او ماته د خوبونو او د پیښو د تعبیرونو پوهیدل رازده کړی دي د زمکه او اسمان هستونکي همدا ته زما په دنیا او آخرت کې سرپرستی زما خاتمه په اسلام باندې وګرځوا او په پای کې مال صالحان سره یو ځای کړه ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه قصه د غیب او خبرونو څخه ده چې مونږ ته وحی کوو کننو په هغه وخت کې خو ته موجود نه وي چې د یوسف علی السلام ورونو په خپل منځو کې په اتفاق کولو د سیسه جوړه کړې و خو ته که هر څومره وغواړي له دوی نه زیاتره خلک منونکي یعنی ایمان راوړونکي نه دي په داسې حال کې چې ته په دې خدمت باندې له دوی نه کوم اجوره هم نه غواړي دا خو یو نصیحت دی چې د ټولو نړیوالو لپاره دی په ځمکه او اسمانونو کې څومره نښانې چې پر هغو باندې دوی تیریږي او یو ذره پاملرنه ورته نه کوي زیاتره له دوی نه الله مني خو په دې ډول چې له هغه سره نور شریکوي دوی ډاډه دي چې د خدای د عذاب کومه بلا به دوی وننيسي یا به په بے خبرۍ کې د قیامت ساعت په ناڅاپي ډول ور باندې را نشي ته دوی ته په ډاګ وایه زما لاره خو دغه ده زه د الله لوري ته دعوت کوم زه په خپل په پوره رڼا کې خپل لاره وینم او زما ملګری هم او الله پاک دی او له مشرکانو سره زما څه اړیکه نشته ای محمد صلی الله علیه وسلم لته مخکې چې مونږ کوم پیغمبران لېږلیو هغه هم ټول انسانان او د همدغه سیمو له اوسیدونکو څخه او د همغه لوري ته مونږ وحیلیو نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځي راګرځي نه چې د هغو قومونو عاقبت دوی ته ور په نظر نشي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي په باوري ډول د آخرت کور د هغو کسانو لپاره لا زیات غوره دی چې هغوی د پیغمبرانو د ویناو منلو د تقوا کړن لاره غوره کړه آیا اوس به هم تاسو نه پوهیږئ ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه نو امید شول او خلکو هم دا وانګیرل چې هغه ته دروغ ویل شوی دي نو په ناڅاپي ډول پیغمبرانو ته زموږ مرسته ورسېدله کله چې دغه څه وخت راځي نو زموږ قانون دا دی چې چاته چې زموږ خوښه شي نجات ورکو
او پر مجرمانو باندې زمونږ د عذاب دراتګ مخه نشي نیول کېدای. د مخکینیو خلکو په دغه قصو کې د پوهې لرونکو لپاره عبرت ده. دا څه چې په قرآن کې بیانېږي دا سختګي خبرې نه دي، بلکې کوم کتابونه چې لدینه مخکې راوړل شوي دي د همغو تصدیق او د هر شي تفصیل ده او د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت.